السلام علیکم. زما د یوټیوب د لارې، فیسبوک د لارې چې څوک مونږ ګوري، مونږ اوري، ټولو ته مینه، احترامات. قدرمنو، په سعودي عرب کې دا وخت ناست وم په باغچه کې. دا مشر حاجي صاحب مې ولیدو، دې خوا نور مشران ناست دي. نو دا یو ضروري پیغام هغه ملګرو، هغه نوجوانانو ته چې غواړي مونږ سعودي عرب ته لاړ شو، خپل ژوند بدل کړو. زما وروریه، دې مشر، دې خوا نور مشران ناست دي. په دې ویډیو کې به تاسو ته شو کوم. دیو د اوسه پورې خپل ژوند بدل نه کړ، اوسه مزدور کار دی، مزدوري کوي، پردی غلامي کوي. نو زما وروڼو، تاسو څه وکړئ؟ نو زما دا پیغام دی وروره، په خپل وطن کې دا 10-12 لک روپۍ چې تاسو په ویزه لګوئ، دا په خپل وطن کې بندې کړئ، کاروبار پې شروع کړئ. که تاسو کامیاب نه وئ 15-16 کاله بعد، نو بیا وایه یو به هم کاروبار په خپل ملک کې، یو به دا نه چې یار نن کفیل غواړي خرچه، نن کفیل وایي چې روب ده پسې لګومه، نن کفیل وایي چې غامه نه در کومه، نن مرور دی او نن شورتر او نن دا نن هغه. دا کیسې به نه وي. خپل وطن به خپله مرضي به ګلابه، څه ټایم هم کار مرضي کار کوئ، دوکان ته راوځئ، خپل روزګار ته راوځئ، په خپل ملک د خپل ښځې د بچو سره به دلته کوم اصول دی ګوره، ځان له ځان ده. خلک وایي که نه قیامت کې به پلار د زوی نه تښتي، ورور به د ورور نه تښتي. هغه شان سیستم دلته نفسي ضروریه. ټیک شو. اول به ګوره اقامه نه درکوي چې نوی راشي، اقامه درته میلاو شوه، بیا به څه کوې؟ بیا به کار درته میلاویږي. چې کار درته میلاو شي ښه نه، پاسې به څه ټایم، سهار به ملا اذان نه وي کړی، خلک به جومات ته روان وي، ته به کار له روان یې، سقا کپړې به دې چیري، مونځ یا کړی وي یا نه کړی. ټیک ضروریه. بیا چې کار وکړې، 2-3 میاشتې کار به وکړې، ښه نه روپۍ به نه درکوي. روپۍ به چې له درکړي، نو دونه روپۍ به درله درکړي چې ته به وایې چې دا سوچ به کوې ټوله ورځ چې دا روپۍ زه ځان له استعمال کړم، خرچه ترې وکړم، اقامه کې ورکړم، قرض کې ورکړم، کور ته ولېږم، بچو له ولېږم، څه پرې وکړم، ځکه چې دونه دي نه. نو وروریه، دا یو پیغام خپلو ملګرو، خپلو بچو سره شیر کړئ چې وروره سکل زده کړئ، څه زده کړئ، خپل ملک کې روزګار شروع کړئ. یو خو به د مور و پلار او د بچو سره یې، بل دا ده چې د چا غږ به د باندې نه چې یار نن اقامه ده او نن دا دی. پردی وطن دی، هېڅ پته د حالاتو نه لګي. خپل ملک کې کار روزګار شروع کړئ. 10 روپۍ دې ولې نه ګټئ، خو په سکون به یې. دلته وروره سکون نشته، زندګي تباه کوئ. نو سعودي عرب، دوبۍ دې ته لاړ شئ. که خپل ژوند بدلوئ که نه، اټلي ته لاړ شئ، کاروبار شروع کړئ، او بیا خاص کر په خپل وطن کې سعودي عرب نوم چې وانخلئ.